أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، پتیر لسم پتکی مج د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه بیانول، او زه په دې نوم خوښ چې د هغې قصې په مابین کې فتح پای ته ورسیږي، خو هغه داسې پیښه سوه. په هر صورت اوس به د هغه ځای څخه را شروع کم چې اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه و اسلام ته داخل سو، او بیا یې و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل: زما تر شا یو سړی دی، که ستاسې متابعت وکړي د ده د قومه څخه هیڅوک د ده مخالفت نه کوي، چې هغه سعد ابن معاذ دی، او زه به اوس تاسې ته راولېږم. بیا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د سعد پر طرف وررهي سو. سعد ابن معاذ چې د خپله قومه سره د مجلس په ځای کې ناست و، او د لرې یې اسید ولیدی و قوم ته یې وویل: په الله سره مې د قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کم چې د دې ځایه ستاسې څخه تلی. کم وخت چې اسید و قوم ته ودرېدی، سعد ورته ویل: څه دې وکړه؟ اسید ویل: د خلقو سره مې خبرې وکړې، خو ما داسې شی نه پکښې ولیدی چې هغه دې د تشویش وړ او لایق وي، او بیا ما منع کړه چې دلته به نه راځئ. دوی ویل: ښه دی، څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې کوو، خو یوه بله بده پیښه ده. اوس غواړي چې په دغه حیله سره سعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته ورولېږي. نو ویل: یوه بله بده پیښه ده، هغه دا چې بنو حارثه راوتلي دي، غواړي چې اسعد ابن زراره ووژني، سره د دې چې دوی خبر دي چې هغه ستا د خاله زوی دی. سعد د دې خبرې په اورېدلو سره په قهر سره ولاړ سو، خپله نیزه یې ورسره واخیسته، د مصعب او اسعد پر طرف وررهي سو. کم وخت چې یې ولیده چې هغه آرام ناست دی او هیڅ نه ده پیښه، پوه سو چې د اسید مقصد دا و چې زه دلته راسم او د دوی خبرې واورم. په دغه وخت کې اسعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل: یو سردار او رئیس درته رارهي دی، او تر شا لوی قوم په پسې دی، که دی ستا د دین متابعت وکړي، د ده د قوم څخه هیڅوک ستا مخالفت نه کوي. خیر، سعد ابن معاذ راورسېدی او په قهر ورته ودرېدی. و اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه ته یې وویل: یا ابا امامه، که زما او ستا په مابین کې قرابت نه وای، دغه سړی به زما څخه ژوندی نه وای تللی. دننه زموږ کور ته هغه شیان راوړي چې زموږ نه دي خوښ. مصعب رضی الله تعالی عنه و سعد ابن معاذ ته وویل: آیا نه کښېنې چې زما خبرې واورې؟ که دې خوښې سوې قبول یې که، او که دې ناخوښه وې موږ به در څخه ولاړ سو. سعد ابن معاذ وویل: دا حق او د انصاف خبره ده. نیزه یې ورته ودرول او دی کښېنستی. مصعب رضی الله تعالی عنه د اسلام خبرې ورته وکړې، قرآن مجید یې ورته تلاوت کړي. بیا هم راوي د قصې وایي: په والله د مخه تر دې چې سعد خبرې وکړي، موږ د ده په مخ کې د اسلام په نور پوه سو. بیا نو سعد وویل چې یو څوک مسلمانېږي
څه چم کوي؟ ویل غسل وکه، کالي دې پاک که، د شهادت کلمې ووایه او 2 رکعاته لمونځ وکه. سعد هم دا کارونه وکړه. بیا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د قوم پر طرف وررهي سو. هغو چې د لرې ولیدی ویل په الله مو دې قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کم چې په هغه مخ تللی و. اوس چې سعد ابن معاذ و خپل قوم ته ودرېدی ویل یا بني عبدالاشهل زه په تاسې کې څه مقام لرم؟ هغو ویل ته زموږ سردار یې، په موږ کې پوه او هوښیار یې. ده ویل ستاسې د نورو او ښځو سره خبرې تر هغو پر ما حرامې دي چې پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان نه وي راوړی. د دغې ورځې لمر د ده د قوم نه پر نر نه پر ښځه ولوېدی چې ټول قوم یې مسلمانان سوه، بې له یوه سړي څخه چې د هغه اسلام د احد د جنگ تر ورځې پورې وځنډېدی او د احد په ورځ مسلمان سو. جنگ یې هم وکی او په هغه جنگ کې شهید هم سو او الله عز وجل ته یوه سجده هم نه وه کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په باره کې وفرمایل عمل قلیلا و اجر کثیرا، یعنی عمل یې لږ وکی او اجر یې ډېر واخیستی. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سفیر، حتی په اسلام کې اول سفیر، په مدینه منوره کې د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې اوسېدی او خلق یې و اسلام ته دعوتول. د ورځې او د شپې دعوت کوي. د دعوت په لار کې ډېر زحمت باسي تر څو چې د انصارو په کورو کې داسې کور نه و چې هلته د نر او ښځې مسلمانان نه وي موجود. په مدینه منوره کې اسلام ډېر نشر سو، ډېر زیات خلق و اسلام ته داخل سوه. دا واقعه پس له کاله څخه د غم او د مخه تر هجرت پیښیږي. 10 کال د بعثت د غم کال و، یعنی د بعثت 10 کال د غم کال و او هجرت پس له 14 کال څخه د بعثت و. په 3 کلو کې دغه تحولات پیښیږي. د مدینې منورې د خلقو څخه چې یو نفر مسلمان سي، هغه نفر بیا ډېر کوښښ کوي چې نوره کورنۍ هم و اسلام ته داخله سي. د مثال پر قسم به دا یوه قصه درته بیان کړم. د عمرو ابن جموح زامنو ایمان راوړي، مسلمانان سوه، مګر په خپله عمرو اسلام ته نسو داخل. زامنو بیا دی اسلام ته دعوتاوه خو ده نه قبلاوه. یو بت یې درلودی، د هغه عبادت یې کاوه. زامنو یې غوښته چې وده ته دا د ده د دین غلطیا ورښکاره کړي. یوه شپه چې عمرو بیده و، زامنو یې ګنګي او مرداري راوړه، دغه د ده بت یې ټوله په ولړی. پلار چې یې سهار راویښ سو او غواړي چې د بت عبادت وکړي، ویلې ده چې بت ټول په مردارۍ لړلی دی. ویل دا کار چا در سره کړی دی؟ د لرګي و بت ته خبرې کوي، وایي چا بې عزته کړی یې؟ ولې داسې سوی یې؟ پاخته دی، پاکوي یې او خبرې ورسره کوي. شی پاکی، خوشبویي یې پورې وموښل او بیا یې د هغه عبادت شروع کړي. دا د بت پرستانو او مشرکانو هغه بېعقلي او ناپوهي ده. 2مه شپه یې بیا پلار بیده دی، زامن یې راغله، خونې ته ورننوته، بت یې بیا په مردارۍ ولړی او ځینې راووتل. 2مه ورځ یې بیا پلار ګوري چې معبود او اله یې په مردارۍ لړلی دی او ورته وایي چې ته څنګه رب یې؟ د ځان څخه دفاع نه سې کولی. بیا یې پاک او خوشبویه کوي، په غاړه یې تور ور وځړول، ورته وایي که بیا څوک درته راغلی او تی په مردارۍ لړلې مړ یې که. ولرګي ته خبرې کوي. خیر 3مه شپه سوه، دی چې بیده سو بیا یې زامن راغله. زامنو یې یو سپی وژلی و او د بت په غاړه یې ور وځړاوه. بت یې ټوله د سپي په وینو ولړی. بیا یې سپی او بت دواړه د باندې پر انبار وغورځول. سهار چې پلار راویښ سو، په بت پسې ګرځي، هغه نسته. د همسایګانو په یوه کور او بل کور کې پوښتنې پسې کوي، څو آخر یې بت په انبار کې پیدا کوي او مړ سپی هم په غاړه زړیږي. ویل والله ته د دې لایق نه یې چې څوک دې عبادت وکړي. ولاړی، ایمان یې راوړی او مسلمان سو.
د مدینې منورې خلقو د خپل قوم سره دغسې معامله کول چې و اسلام ته یې داخل کړي. نو ځکه اسلام په مدینه منوره کې نشر او ډیر سو. د بعثت د 14 کال د حج تر موسم د مخه مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې د ځانه سره د کامیابۍ زیري راوړي وه او د یثرب د قبیلو هغه قصې ورته بیانولې چې په هغو کې د دوی د خیر، اسلحو او قوت حالات په واضح ډول سره ښکاره وه. د بعثت د 14 کال د حج په موسم کې چې د 622 میلادي کال د جون میاشت وه، د مدینې منورې د مسلمانانو څخه 83 نفره نر مسلمانان او 2 مسلمانې ښځې د خپل قوم د مشرکانو حاجانو سره یو ځای د حج د ادا کولو دپاره راووته. تاسې ته معلومه ده چې مشرکانو هم حج کاوه او دغه مسلمانانو هلته په مدینه منوره کې یا پر لارې سره وویل تر څو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې په غرو کې د بیرې په حالت کې شپې او ورځې تېروي. کم وخت چې دغه مسلمانان مکې مکرمې ته راغله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې د پټ او سري ملاقات غوښتنه وکړه. هغه داسې چې دغه مسلمانانو 2 نفره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل چې یو یې براء ابن معروف او بل یې سعد ابن مالک و او دغه سعد ابن مالک مشهور شاعر هم و او براء ابن معروف د انصارو د مشرانو څخه و او دوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رنګ نه پیژندی، خو بیا یې هم ورولېږل ویل ورسئ پوښتنه وکړي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشهوره و. ویل ورسئ د ملاقات وعده ځینې واخلئ چې کله او چیرې به دغه د حج په موسم کې سره وینو چې بیعت در سره وکړو. نو دغه 2 نفره رهي سوه او پر لار یې پوښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم چیرې دی؟ خلقو ورته وویل چې هلته د کعبې شریفې سره ناست دی او که د ده اکا عباس پیژني هغه ورسره ناست دی. براء ابن معروف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه پیژندی. کعبې شریفې ته چې راغله ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اکا عباس رضی الله تعالی عنه سره ناست دی. نو هلته ورغله سلام یې ورته ووایه او ورته کښېنستل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم وعلیک ورته ووایه او پوښتنه یې ځینې وکړه چې څوک یاست؟ برا ویل زه براء ابن معروف یم او سعد ویل زه سعد ابن مالک یم. سعد وایي کم وخت چې ما خپل نوم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وریاد کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه جمله وویل چې هیڅکله مې نه هېرېږي او نه هېروم. هغه دا چې ما وویل سعد ابن مالک، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډېر تعجب وویل هغه شاعر؟ دغسې په اوږده آواز. ما ویل هو شاعر. سعد ابن مالک د مدینې منورې د هغه لوړو شاعرانو څخه و، ډېر مشهوره شاعر و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات په خوشحاله سو چې یو تکړه شاعر مسلمانېږي. دا ولې؟ لوستونکو او اوریدونکو ستاسې څخه پوښتنه کوم په هغه وختو کې د یوه خبر د نشرولو دپاره کم او څه شي وسایل موجود وه؟ رادیو، تلویزیون، اخبار، مجله، ټیپ. د دې شیانو څخه هیڅ شی نه و، فقط د نشرولو دپاره 2 شی وه، یو خطیب او بل شاعر. کم وخت چې یو شاعر مسلمانېږي داسې مثال لري لکه مسلمانانو چې د رادیو یا تلویزیون یو استیشن پیدا کړي یا یې د اخبار د چاپولو مطبعه پیدا کړه. په هغه زمانه کې د نشرولو دپاره د شعر اعتبار ډېر زیات و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خلقو پسې ګرځېدی او اسلام ته به یې دعوتول، مګر شعر په خپله عربو یو د بله سره نقلاوه. حتی که شعر ښکنځل هم وای خلقو په یاداوه او نقلاوه یې، ځکه د عربو په طبیعت کې شعر خوښ و. حتی د هغه ډېرې علاقې په سبب چې عربو د شعر سره درلوده، خبرې چې به دې هر څه ورته وکړې هېرېدې یې،
مګر شعر چې به دې یو یا دوه واره ورته ووایه په یاد بیسو. دا یوه قصه د مثال پر ډول درته بیانوم. یو وخت وروسته بیا په مدینه منوره کې یو صحرایي عرب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او مسلمان سو. مسلمانانو لمونځ ورښاوه، لمونځ یې هم زده کړي، مګر دا یې هېڅ نه زده کېده چې د هر وخت لمونځ څو رکعته دی. خلق ورته وایي سهار 2 رکعته، ماپښین 4 رکعته، خو چې هر څه یې ور وښوي نه په یادېږي، بیا غلط سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنستی، ویل یا رسول الله هېڅ مې نه زده کېږي چې د هر وخت لمونځ څو رکعته دی. اوس یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورښیي سهار 2 رکعته، ماپښین 4 رکعته، مازدیګر، ماښام، ماخوستن. خو صحرایي چې یې وایي غلطېږي. بیا یې ور وښول، بیا غلطېږي. هر څه چې په وکړي بیا هم غلطېږي، نیسي زده کولی. خو دلته یو صحابي موجود و چې شاعر و. هغه ویل یا رسول الله که ستا اجازه وي زه به یې ور وښیم. ویل ور ویښه. شاعر ویل اسمع یا رجل، سړی واوره، ان الصلاة 4 فأربع ثم 3 بعدهن 4 ثم صلاة الفجر لا تضيع. دغه رکعتونه په شعر ور وښول. بس د صحرایي هم په یاد او زده سوه. مقصد دا چې په عربو کې شعر خاص مقام درلودی. شعر یې په دماغ کې کښېنستی، شعر یې پر ژبو آسانه و، شعر یې په یاداوه او یو د بله یې سره نقلاوه. نو کم وخت چې سعد ابن مالک شاعر مسلمان سو، دا د اسلام دپاره ډېره لو کامیابي وه، ځکه د ده د شعر په واسطه و اسلام ته دعوت نشرېدی. بل چا داسې نسوی نشرولی لکه یوه شاعر. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه په اسلام ډېر خوشحاله سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه دوو نفرو سره وعده وکړه چې په پلاني شپه به د عقبې سره په پټه سره یو ځای کېږو. عقبه په مینا کې د جمرة الاولی سره د یوه غره نوم دی او هلته به ملاقات سره کوو. او اوس به قصه د انصارو و یوه مشر ته پرېږدو چې د دغه تاریخي ټولنې او اجتماع کم چې د شرک او اسلام د مقابلې و ورځو ته یې تغییر ورکړي حالات راته بیان کړي. کعب ابن مالک الانصاري رضی الله تعالی عنه وایي موږ د مدینې منورې څخه د حج دپاره و مکې مکرمې ته راغلو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو د ایام تشریق د مابین په ورځو کې د عقبې سره د ملاقات وعده وکړه. او هغه شپه راورسېده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په هغه شپه د ملاقات وعده درلوده. په دې سفر کې پر نورو مشرکانو علاوه زموږ د قوم د مشرانو څخه یو مشر او زموږ د اشرافو څخه یو شریف عبدالله ابن عمرو ابن حرام چې دی هم مشرک و را سره و. که څه هم موږ خپل حال زموږ د قوم د مشرکانو څخه پټ ساتي، خو د عبدالله ابن عمر سره مو په دې باره کې خبرې وکړې او موږ ورته وویل یا ابا جابر ته زموږ د اشرافو او مشرانو څخه یو شریف او یو مشر یې او موږ دغه ستا په حال نه یو خوښ، نه غواړو چې سبا د دوژخ اور په تا بلیږي. او بیا مو اسلام ته را دعوت کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملاقات په وعده مو هم خبر کړي. عبدالله ابن عمر اسلام قبول کړي او عقبې ته هم را سره حاضر سو او د 12 نقیبانو څخه یو نقیب هم دی و. کعب رضی الله تعالی عنه وایي موږ په هغه شپه د خپل قوم سره په خپل ځای کې بیده سوو. کم وخت چې د شپې 3 حصه تېره سوه، موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د وعدې وځای ته یو او په پټه ورهي سوو، څو چې د عقبې سره په هغه شیله کې ټول سره یو ځای سوو. موږ ټوله 3 نفره نران وو او 2 ښځې را سره وې چې یوه یې نصیبه بنت کعب وه چې په ام عماره سره مشهوره ده او بله یې اسماء بنت عمرو وه چې ام منیع ورته ویل کېږي یا ام منیع ورته ویل کېږي. په دغه شیله کې سره یو ځای سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ انتظار مو کاوه،
څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او د ده سره د ده اکا عباس ابن عبدالمطلب هم ورسره و او دی په دغه وخت کې د خپل قوم پر دین و، خو بیا یې هم دا خوښه وبلل چې د خپل وراره په معامله کې حاضر وي او ځان ته پوره اطمینان حاصل کړي. ورونو، موږ مخکې وویل کم وخت چې برا ابن معروف او سعد ابن مالک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ملاقات وخت او ځای ټاکی، عباس رضی الله تعالی عنه هم هلته حاضر و. دغه دوو نفرو نه غوښته چې د هغه په حضور دغه خبرې وسي، ځکه عباس رضی الله تعالی عنه هغه وخت اسلام ته نه و داخل سوی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل خبرې په ښکاره سره کوئ، دا زما اکا دی، مطمئنه اوسئ. نو د ملاقات وعده د عباس رضی الله تعالی عنه په حضور کې وسوه. کم وخت چې د وعدې شپه راورسېده، عباس رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ټینګ سو چې زه هم در سره ځم، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د ځان ملګری کړي. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي اول هغه څوک چې په دغه اجتماع کې خبرې وکړې عباس ابن عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو، او په پوره صراحت سره د دغه مسؤلیت چې دوی پر غاړه اخیستی وو خطرونه ورته بیان کړه او ویې ویل یا معشر الخزرج، محمد صلی الله علیه و آله وسلم په موږ کې هغه مقام لري چې تاسې ته در معلوم دی. موږ د هغو کسانو څخه ساتلی دی چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم مخالفه دي. دی علیه الصلاة وسلام په خپل قوم کې په عزت او د دشمنانو څخه ساتلی دی. خو دی علیه الصلاة وسلام ستاسې په غوښتنه اوس غواړي چې و تاسې ته درسي. که تاسې په هغه څه سره وفا کولی سئ چې د ده سره مو وعده کړې ده او د ده د مخالفینو څخه یې ساتئ، نو تاسې او دغه مسؤلیت، او که تاسې پس له د ده صلی الله علیه و آله وسلم د درتګ څخه دی علیه الصلاة وسلام یوازې پرېږدئ او د ده و دشمنانو ته یې ورتسلیموئ، نو د اوسه څخه یې لا پرېږدئ، ځکه دی علیه الصلاة وسلام اوس په خپل قوم او په خپل ښار کې په عزت او ساتنه کې دی. کعب رضی الله تعالی عنه وایي موږ و عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل موږ ستا خبرې واورېدې او اوس ته خبرې وکړه یا رسول الله، ستا د خپل ځان او ستا د رب دپاره هغه شیان پر موږ کښېږده چې ستا خوښ وي. ورونو، تاسې پوهیږئ چې په دې جواب کې ډېره لو معنا پرته ده، یعنې موږ په پوره عزم او تصمیم، په پوره شجاعت، ایمان او اخلاص سره دغه لوی مسؤلیتونه قبلوو او هغه خطرناکه عواقب یې تحملوو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلې خبرې وکړې او بیعت پای ته ورسېدی. اوس نو په بیعت کې څه شوه او تر بیعت د مخه کومې خبرې وسوې؟ د دواړو طرفو د طرفه څه وویل سوه؟ ښه متوجه سئ، اسلام دغسې وي. امام احمد رحمه الله د جابر رضی الله تعالی عنه څخه د دغه بیعت مادې یا بندونه په تفصیل سره بیانوي او وایي. جابر رضی الله تعالی عنه وایي چې موږ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله پر څه شي بیعت در سره وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اول د ضعف او قوت په وخت کې به زما او اوامر اوري او قبلوي. نن ورځ موږ مسلمانان دغسې یو. د پراخۍ او مفلسۍ په وخت کې به ما او زما ملګرو ته نفقه ورکوئ. دریم، امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوئ، یعنی خلق به په ښو امر کوئ او د بدو څخه بې منع کوئ. سبحان الله، نن ورځ خلق څونه د دغه کار څخه لرې دي، او که بیا یو څوک دغه کار کوي اورېدونکي په قسم قسم خبرو او لغازو د هغه د خبرو مخنیوی کوي. نه غواړي چې داسې څوک پیدا سي چې و دوی ته دي د دوی عیب ووایي. دغه په خپله زما سره پېښ سوي دي. په یو مجلس کې ما د اسلامي خبرو یا د اسلامي اوامرو او احکامو په تشریح کولو شروع وکړه.
خو په مقابل کې مې داسې خبرې اورېدلې چې د هغو معنا دا وه چې بس ته دې خبرو ته ضرورت نسته. څلورم، د الله عز وجل په لار کې به ثابت درېږي. په الهي اوامرو کې به د ملامتۍ ویونکي خبرې تاثیر نه در باندې کوي. یعنی د خلقو د ناخوښۍ سره سره به الهي اوامر نه پرېږدي. پنځم، که زه و تاسې ته درغلم زما نصرت به کوئ او ما به د هغو شیانو څخه ساتئ چې د هغو څخه خپل ځانونه، خپلې ښځې او خپل اولادونه ساتئ، او د دغو شیانو په بدله او مقابل کې تاسې لره جنت دی. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي براء ابن معرور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر لاس ونیوی او ویل هو، په هغه ذات سره دې زموږ قسم وي چې ته په حق سره رسول را لېږلی یې، موږ به ستا داسې ساتنه کوو لکه د خپلو اولادو او کورنیو ساتنه چې کوو. بیعت را سره وکړه یا رسول الله، په والله موږ په جنگ پوه، په جنگ کې پاخه او د همت خاوندان یو. موږ ته همت او مړانه د نیکهګانو څخه په میراث را پاته دي. کعب رضی الله تعالی عنه وایي برا خبرې کولې چې ابوالهیثم ابن التیحان یې په خبرو کې ورولوېدی او ویل یا رسول الله، زموږ او د خلقو په مابین کې علائق سته او موږ هغه علاقات پرې کوو. د خلقو څخه د مدینې منورې یهود مقصد وه. نو ویل داسې خو به بیا نه پیښیږي چې موږ هغه علاقات پرېکو او الله عز وجل تا او ستا دین لوړ او ښکاره کړي او بیا ته موږ پرېږدې او خپل قوم ته راسې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکړي او ویې فرمیل بل الدم الدم والهدم الهدم، زه ستاسې څخه یم او تاسې زما څخه یاست. د هغه چا سره جنګېږم چې تاسې ورسره جنګېږئ او د هغه چا سره صلح کوم چې تاسې صلح ورسره کوئ. پس له هغه چې د بیعت پر شرطو خبرې وسوې او اوس غواړي چې په بیعت کولو شروع وکړي، بیا هم دوه نفره د هغه اولو مسلمانانو څخه چې د بعثت په 11 او 12 کال کې مسلمانان سوي وه، یو په بل پسې د خبرو کولو دپاره ولاړ سوه. غواړي چې خپل قوم ته د دغه بیعت پوره مسؤلیت او خطرونه وښکاره کړي، دپاره د دې چې دغه بیعت په پوره وضاحت او ښکاره ډول سره وسي او دوی پوه سي چې د دوی قوم د تضحیې او قربانۍ دپاره څونه آمادګي لري. ابن اسحاق وایي کم وخت چې قوم د بیعت دپاره آماده سو، عباس ابن عباده رضی الله تعالی عنه ابن نضله وویل تاسې پوهیږئ چې تاسې د دغه سړي سره پر څه شي بیعت کوئ؟ قوم ویل هو. د ویل تاسې د خلقو د تور او سره سره پر جنګ کولو بیعت کوئ. که تاسې په دې فکر یاست که مو مالونه په یوه مصیبت سره تباه سوه او ستاسې اشراف او مشران ووژل سوه، بیا نو تاسې دی و دښمنانو ته ورتسلیموئ، نو د اوسه څخه یې لا پرېږدئ. ځکه که بیا داسې وکئ دا کار په والله د دنیا او آخرت ښویېدل دي. او که تاسې په ځانو کې دا قدرت وینئ چې د مال پر تاوان او د مشرانو پر وژل کېدو سربیره پر دغه شرطو وفا کوئ، نو یې در سره بوزئ او په والله دا ستاسې د دنیا او آخرت خیر دی. قوم وویل موږ یې د مال په تاوان د اشرافو او مشرانو په وژنه قبلوو او را سره بیایو. بیا قوم وویل یا رسول الله که موږ دغه کار وکړي د هغه په بدله کې موږ ته څه شی سته؟ یعنی که موږ دا شرطونه پر ځای کړه ته موږ ته څه شی راکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل ستاسې دپاره جنت دی. د دنیا د شیانو څخه هیڅ شی نور ته ووایه چې یا به خلافت ستاسې وي یا نور دنیوي شیان، فقط ویل تاسې ته جنت در کول کیږي. قوم ویل لا نقیل ولا نستقیل، یعنی بس پر دغه مو فیصله ده، نه به موږ عذر کوو او نه ته. قوم ویل لاس دې د بیعت دپاره راکړه. جابر رضی الله تعالی عنه وایي موږ د بیعت دپاره ور ولاړ سو.
په دغه وخت کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس ونیوی او دی په دغه 3 نفرو کې په عمر تر ټولو کشر و او ویل یا اهل یثرب په کراره سره موږ وده ته اوښان نه حلالوو بلکې موږ پوهیږو چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی د ده بیول د ټولو عربو سره د علاقاتو شکول دي او ستاسې د اشرافو وژل دي او تاسې به د عربو تورې ژویي یا به تاسې پر دغه خطرو او مشکلاتو صبر کوئ نو یې بوزئ او ستاسې اجر پر الله دی یا به تاسې پر خپلو ځانو بیریږئ نو یې پرېږدئ او د الله په حضور مو دغه عذر دی. پس له دغه ټولو تاکیداتو او صراحتو د عقبې 2 بیعت د لاس په ورکولو شروع سو. ورونو که موږ او تاسې نن ورځ د خپل اسلام او ایمان په باره کې فکر وکړو آیا په موږ کې څونه ایمان موجود دی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره څونه قرباني ورکولی سو؟ هر یو په خپل ځان کې خپل ځان وتلی او بیا د دغه مسلمانانو ایمان وتلی. دا هغه مسلمانان دي چې دی په خپله د ده پلار د ده کورنۍ بتپرستان وه او اوس و اسلام ته داخل سوه خو زه ورته پشت پر پشت مسلمانان یو. نو زه به نور څه نه وایم قضاوت به هم تاسې ته پرېږدم. جابر رضی الله تعالی عنه پس له هغه چې د اسعد ابن زراره دغه قول یې بیان کوي نو وایي قوم ورته وویل یا اسعد لاس دې ایسته که په والله موږ دغه بیعت نه پرېږدو او نه پر پښیمانه کیږو. دلته نو اسعد رضی الله تعالی عنه ته په دغه لار کې د قوم د قربانۍ او استقامت اندازه ور معلومه سوه او پر هغه یقین سو. اسعد رضی الله تعالی عنه خو د مصعب ابن عمیر په ملګرتیا په مدینه منوره کې د اسلام هغه لوی داعی و دعوت کوونکی و او اوس هم د دغه بیعت کوونکو دینی رئیس دی. نو خود دی هغه اول نفر و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړي او بیا نو عام بیعت شروع سو. جابر رضی الله تعالی عنه وایي موږ یو ور ولاړېدلو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو بیعت کاوه او موږ ته یې د دغه بیعت په مقابل کې په جنت وعده راکول مګر د هغه 2 ښځو بیعت چې زموږ سره دغه اجتماع ته حاضرې سوي وې د خولې په خبرو سره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت و پردۍ ښځې ته لاس نه دی ورکړی. دغه بیعت په اسلام کې پر جنگ او جهاد اول بیعت و او و دې بیعت ته بیعت العقبة الثانیه ویل کیږي. پس له هغه څخه چې بیعت پای ته ورسېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه وغوښته چې د خپل مابین څخه 12 نفره مشران وټاکي چې هغه به پر خپل قوم نقیبان وي یعنی د خپل قوم د طرفه د دغه بیعت د بندو یا مادو د عملي کولو مسؤله دوی دي. ډېر ژر او په دغه وخت کې 12 نفره وټاکل سوه چې 9 نفره د خزرج د قبیلې څخه وه او 3 نفره د اوس د قبیلې څخه وه او د دغه نقیبانو نومونه په دې ډول سره دي. هغه کسان چې د خزرج د قبیلې څخه وه اسعد ابن زراره ابن عدس، دوهم سعد ابن ربيع ابن عمرو، درهم عبد الله ابن رواحه ابن ثعلبه، څلورم رافع ابن مالك ابن العجلان، پنځم البراء ابن معرور ابن صخر، شپږم عبد الله ابن عمرو ابن حرام، اوم عباده ابن صامت ابن قيس، اتم سعد ابن عباده ابن دلين، نهم المنذر ابن عمرو ابن خنيس. او هغه کسان چې د اوس د قبیلې څخه وه، اول اسید ابن حضیر ابن سماک،
دوهم سعد ابن خیثمه ابن الحارث. دریم رفاعه ابن عبدالمنذر ابن زبیر. کم وخت چې دغه مشران یا نقیبان وټاکل سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو څخه د مشرانو او رئیسانو په صفت بل عهد واخیستی او ورته ویې فرمیل تاسې د خپل قوم داسې کفیلان او ضامنان یاست لکه حواریین چې د عیسی ابن مریم دپاره وه، او زه د خپل قوم کفیل او ضامن یم. هغو وویل هو. اوس چې عهد او بیعت پای ته ورسېده او قوم د جلا کېدو په حالت کې و، په دغه آخرو وختو کې یوه د شیطانانو دغه مجلس او د هغه نتیجه کشف کړه او نه سوای کولای چې د قریشو و مشرانو ته دا خبر ورسوي او هغه ناببره دلته و دغه شیلې ته د دوی د اجتماع په حالت کې ورته راولي. نو دغه شیطان پر یوه لوړه ودرېدی او په لوړ آواز سره نارې کړه یا اهل الجباجب یا اهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. یعنی ای د خیمو خلقو، ای بدو خلقو، ایا تاسې خبر یاست چې مذمم او هغه خلق چې د دینه اوښتي دي ستاسې سره پر جنګ کولو اتفاق وکړي. دلته یې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ځای مذمم ووایه، ځکه کفارو د خپلې بد اخلاقۍ په سبب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم و مذمم ته اړولی و. محمد چې د حمد څخه دی او ترجمه یې یعنی شپر ویل سوي او خلق به شپر وایي، دوی و مذمم ته چې د ذم څخه دی یعنی بد پر ویل سوي اړولی و. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله عز وجل زه د کفارو د بدویلو څخه خلاص کړی وم، ځکه دوی و مذمم ته بد ویل او زه محمد وم. شیطان په لوړ آواز دغه ناره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا د عقبې شیطان دی او ویل والله یا عدو الله تا ته به فارغه سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان امر کړه چې خپلو ځایو ته ولاړ سي. دا ناره ټولو خلقو که مسلمانان و که کفار واورېده. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې دا ناره واورېده ولاړ سو او توره یې پورته کړه، ویل یا رسول الله قسم په هغه ذات چې ته په حق سر را لېږلی یې، که ستا خوښه او اجازه وي د ټولې منا پر خلقو به سبا په تورو حمله وکړو. سبحان الله، د اولې لحظې څخه د رښتیا میدان راغلی او دغه 3 نفره آماده دي چې د ټولو حاجانو سره وجنګېږي. د دوی اخلاص او صداقت، همت او مړانه د اولې لحظې څخه ثابت سوه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په دغه نویو امر سوي مګر خپلو ځایو ته ولاړ سي. خلق ولاړه او تر سهاره بیده سوه. قریشو چې دا خبر واورېدی په دوی کې بیره او تشویش پیدا سو، ځکه دوی د دغسې بیعت په خطرناکو عواقبو پوره پوهېده چې د دوی و مالو او ځانو ته څونه ضرر پیښیږي. نو یې تحقیقات شروع کړه چې زموږ پر جنګ چا او څنګه اتفاق وکړي. د تحقیقاتو نتیجه په یقیني ډول سره نه بلکې په تخمینی او اشتباهي ډول سره دا راووته چې اهل یثرب به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره اتفاق کړی وي. په سهار کې د قریشو مشران سره راټول سوه او د اهل یثرب و خیمو ته ورغله چې پر دغه معاهده خپل شدید احتجاج ور وړاندې کړي. نو یې ورته وویل یا معشر الخزرج، موږ ته خبر راغلی دی چې تاسې دغه زموږ و نفر ته راغلي یاست، زموږ څخه یې بیا یاست او د ده سره مو زموږ پر جنګ بیعت کړی دی او په والله په ټولو عربو کې داسې قوم او کلی نسته چې موږ ته د هغو سره جنګ ناخوښه وي بې له تاسې. یعنی د هر چا سره مو په جنګ کولو پروا نه کیږي بې له تاسې، یعنی ستاسې قدر او عزت او احترام کوو. نو تاسې هم باید داسې کار ونه کوئ چې هغه زموږ او ستاسې د جنګ سبب وګرځي. د خزرج د قبیلې مشرک حاجان چې په دغه واقعه او بیعت هیڅ نه و خبر، ځکه دا کار په ډېر سري ډول سره د شپې
په تاریکیو کې پای ته رسېدلی و. هغو په قسمو شروع وکړ، وایي په والله هیڅ نه ده پیښه سوې او موږ په هیڅ نه یو خبر. څو قریش و عبدالله ابن سلول ته ورغله. هغه ویل دا ناحقه خبره ده، داسې هیڅ نه ده پیښه سوې او زما قوم زما څخه داسې کار نه پټوي. که دوی داسې کار کولی زه خامخا د دغه کار امیر ګرځولم. مګر هغه مسلمان حاجان چې دغه اجتماع ته حاضر سوي وه او دا اتفاق یې کړی و، یو و بل ته سره ګوري او پټه خوله دي، هیڅ نه وایي، نه د هو خبره کوي نه د یا. قریشو د یثرب د کفارو خبره ومنل او ناامیده و مکې مکرمې ته ولاړه او د دوی تقریبا دا یقین سو چې اصلا دا خبر درواغ دی. خو بیا هم په دغه باره کې معلومات کوي، بحث او څېړنې کوي، تر څو و دې نتیجې ته ورسېده چې هو دا خبر صحیح دی او بیعت هم سوی دی. خو دا معلومات هغه وخت ورته یقیني سوه چې حاجان د خپلو وطنو و طرف ته رهي سوي وه. نو قریشو ډېر ژر خپل فارس پهلوانان ولېږل چې د یثرب حاجان راوګرځوي. مګر دا کار پس له وخته څخه و. حاجان ټول ځینې تللي وه، فقط 2 نفره یې وروسته پاته وه چې یو یې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او بل یې منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه. قریشو د هغو د نیولو کوشش وکړي، مګر منذر بیا هم ځینې ولاړی او سعد رضی الله تعالی عنه یې ونیوی. لاسونه یې په غاړه کې ور وتړل، په وهلو او کشولو یې مکې مکرمې ته راوستی. دلته یې وهي او دغه پوښتنې ځینې کوي چې تاسې د محمد سره اتفاق وکړئ. سعد رضی الله تعالی عنه انکار کوي. سعد رضی الله تعالی عنه وایي د دغه وهلو په وخت کې یو جګ سپین پوستی سړی راغلی چې ښه روښانه مخ یې و. دا سړی د قریشو یو مشر معلومېدی. سعد وایي زما امید ورته پیدا سو. ما ویل شاید دی مې د دا وهلو څخه خلاص کړي. نو مې ورته وویل چې د دغه خلقو څخه مې خلاص کړه، خو هغه په خپله یو ټینګ سوک راسره کوي. او بیا وروسته پوه سوم چې دغه سړی ابو جهل و. سعد وایي سبحان الله، شکل یې یو شی و او عمل یې بل شی. دغه وهل دوام لري. قریش غواړي چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه اقرار وکړي او وهیه، خو دی بلکل منکر دی. په حاضرو خلقو کې یو نفر ناست و او دغه وهل ویني، زړه یې پر وسوځل سو. ویل یا سعد، د قریشو د مشرانو څخه یو څوک نه پیژنې چې خلاص دي کړي؟ سعد ویل هو پیژنم. ویل څوک پیژنې؟ ویل مطعم ابن عدي او حارث ابن حرب پیژنم. اصلا د دغو 2 نفرو تجارتي قافلې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په جوار د مدینې منورې په منطقه کې تېرېدې. دغه سړی د باندې ووتی، نارې کړه، ویل یا مطعم ابن عدي، یا حارث ابن حرب، یو سړی چې د باندې څخه د مکې دوی وهل کیږي او تر وهلو لاندې ستاسې په نامه سره نارې وهي. دغه 2 نفره راغله، ویلي ده چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د مدینې منورې د مشرانو څخه یو مشر دی او وهل کیږي. نو یې جوار ورکوي او سعد د وهلو څخه خلاص او بیرته مدینې منورې ته رهي سو. هلته بیا انصارو چې ولیده چې سعد نسته، نو یې دا اراده وکړه چې بیرته مکې مکرمې ته راوګرځي. په دغه وخت کې سعد ورسېدی. نو ټوله قوم صحیح سالم مدینې منورې ته ورسېدی. دا د عقبې سره 2هم بیعت و چې په بیعت العقبة الکبرا سره هم یادیږي او په داسې فضا کې پای ته ورسېدی چې هلته د پاشلو مسلمانانو په مابین کې حب او عواطف، دوستی او نصرت موجود و. هلته د اسلام په لار کې اعتماد او شجاعت و، مړانه او همت و. د اهل یثرب مسلمان په مکه کې پر خپل ضعیف او مظلوم مسلمان ورور رحم او شفقت لري. د هغه د پاره جنګیږي او پر هغه ظالم په قهر کیږي چې د ده پر مسلمان ورور ظلم کوي او د ده په زړه کې د هغه مسلمان ورور د پاره چې تر اوسه یې لیدلی هم نه دی د دوستی او محبت احساسات پر جوش راځي. دا ټوله حب فی الله دی او د دغه دوستی احساس او عواطف داسې هم نه وه چې د څو ورځو په تېرېدو سره بیرته د ده د زړه څخه ووتل، بلکې د دې دوستۍ منبع او مصدر ایمان پر الله
او ایمان پر رسول الله او ایمان پر کتاب الله و. دا داسې ایمانی تعلقات او جذبات و چې د هیڅ ظالمانه او خصمانه قوت په مقابل کې نه زائلېده. ایمانی شمال او نسیم چې والوځي په عقیده او عمل کې عجایبات راوړي. په دغه ایمانی جذباتو سره مسلمانانو وکولای سوای چې د زمانې پر پاڼو خپل طلایي عملونه ولیکي او د تاریخ پر پاڼو داسې آثار پرېږدي چې مثل یې نه په تېرو سوو وختو کې و او نه په اوس کې سته او نه به په مستقبل کې پېښ شي. ای مسلمان ورونو، آیا تاسې هم نن ورځ پر خپل مظلوم او ضعیفه مسلمان ورور دغسې رحم او شفقت لرئ؟ پس له هغه څخه چې د عقبې سره دوهم بیعت پای ته ورسېدی او اسلام په دې سره کامیابه سو چې د ځان دپاره د یو داسې منطقې او صحرا په مابین کې خپل ځان ته وطن جوړ کړي چې په هغه ټوله منطقه کې د کفر او جهالت موجو څپې وهلې. او دا تر ټولو هغه لویه ګټه ده چې اسلام د دعوت د شروع څخه بیا تر اوسه پورې لاسته راوړه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم و مسلمانانو ته و دغه وطن ته په هجرت سره اجازه وکړه. حتی دا په هجرت سره اجازه نه وه بلکې په هجرت سره امر و. پر هر مسلمان دا واجب او لازمه وه چې مدینې منورې ته هجرت وکړي. تاسې پوهیږئ چې دا څنګه هجرت و. تاسې به فکر کوئ چې مسلمانان د زحمتو څخه و نعمتو ته تله. یا والله، دا هجرت د دنیوي کاروبار نړول او عبثول و. د مسلمانانو د مالو قرباني کول و. یوازې او په خالی لاس خپل ځانونه مدینې منورې ته رسول. او په دغه سفر کې په دغه هم پوهېده چې د کفارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول سوي دي. ممکن د لارې په اول کې لطفا فته واړوه. مسلمانان په دې سفر کې په دغه هم پوهېده چې د کفارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول سوي دي. ممکن د لارې په اول کې هلاک سي یا په آخر کې، او دوی د یوه نامعلوم او مبهم مستقبل و طرف ته حرکت کاوه. نه پوهېده چې نور به څه غمونه او تکلیفونه ورته پېښ سي. مسلمانان خپل کورونه او مالونه پرېږدي. په پټه سره زموږ په اصطلاح په یوه پټو کې د خپل ښار او وطن څخه ځي. مسلمانان په دغه ټولو مشکلاتو پوهېده او په هجرت یې شروع وکړه. مسلمانانو د دغه هجرت په لار کې قسم قسم تکالیف زغملي او تحمل کړي دي. مشرکانو بیا دوی د دغه هجرت څخه منع کول، ځکه مشرکانو د دغه هجرت څخه خطرونه حسول. او اوس راسئ چې د دغه هجرت په لار کې د ځینو مسلمانانو ځینې تکالیف او زحمتونه درته بیان کم. اول د مهاجرینو ابو سلمه رضی الله تعالی عنه. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه چې نوم یې عبدالله ابن عبدالاسد ابن هلال دی، قریش او د بني مخزوم څخه دی. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې حبشې ته هم هجرت کړی و. کم وخت چې د حبشې څخه مکې مکرمې ته راغلی، قریشو ډېر آزار ورکاوه. اوس چې مدینې منورې ته په هجرت سره امر وسو، نو یې خپله ښځه ام سلمه رضی الله تعالی عنها او خپل کوچنی زوی پر یوه بوده سپاره کړه. د هجرت په نیت مخ پر مدینه منوره رهي سو. مګر د بني مخزوم د قبیلې نور خلق چې د ده د ښځې ورونه او اقربا وه پسې راووتل. ویل ته خو یې ته ستا اختیار که نه لرو، مګر دا ښځه او کوچنی موږ نه پرېږدو چې ته پر وطنو ګرځوې. نو یې د هغه بوده چې د ده ښځه او کوچنی زوی پر سپاره وه قیزه د ده څخه واخیسته او هغه بوده یې راوګرځاوه. دی یې یوازې پرېښاوه. دی د مدینې منورې پر طرف رهي سو. اوس نو دغه د بني مخزوم خلق پر دوه قسمه یا دوې ډلې وه، چې یا د ابو سلمه ورونه یا ډېر نږدې اقربا وه، یا د ام سلمه ورونه او ډېر نږدې اقربا یې وه. د دوی بیا پر هلک دعوه سوه. د هلک اکاګان وایي چې موږ خپل وراره د ماماګانو سره نه پرېږدو.
تاسې چې د هغه ښځه راوګرځول موږ بیا هلک د دې سره نه پرېږدو. هلک یوې خواته کشوي او بل یې بلې خواته کشوي. په دغه کشمکش کې یې د هلک لاس د اوږې څخه ور وکښي. په نتیجه کې هلک اکاګانو بوتی او ښځه خپلو اقرباو بوتله. او ابو سلمه مدینې منورې ته ولاړ. اوس به ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته غوږ ونیسو چې دا د خپل هجرت قصه راته بیان کړي. دا رضی الله تعالی عنها وایي اول خو یې زه او زما خاوند سره جلا کړو. هغه یوازې مدینې منورې ته ولاړی او بیا یې زه او زما کوچنی زوی سره جلا کړو. ځکه هغه د ابو سلمه اقرباو بوتی. ځکه هغه کوچنی د ابو سلمه اقرباو بوتی او زه خپلو اقرباو بوتلم. نو هره ورځ سهار به و ابطح ته راوتلم او تر ماښامه به مې ژړل. ابطح په مکه مکرمه کې د یو ځای نوم دی او تقریبا 1 کال مې دغه حال و. څو یوه ورځ زما د اکا د زامنو څخه یو نفر دلته تېرېدی او زه پر دغه غمجن حال ولیدم. زړه یې راباندې وسو. نو یوه هغه نور قوم ته وویل دغه مسکینه پرېږدئ چې ولاړه سي. دا او خاوند مو سره جلا کړه، دا او زوی مو سره جلا کړه، څه په کوئ؟ اجازه ورکئ چې ولاړه سي. نو قوم راته وویل که غواړې چې خپل خاوند ته ولاړه سې ولاړه سه. د تګ اجازه یې راکړه. پس له دغه اجازې څخه د ابو سلمه قوم هم زما کوچنی زوی راکړي. ما هم د سفر دپاره بوده تیار کړي. زوی مې راسره واخیستی او رهي سوم. غواړم چې مدینې منورې ته ولاړه سم. تاسې فکر وکړئ یوازې یوه ښځه چې یو کوچنی ورسره دی په وچ دښت او صحرا کې یې د 500 کیلومترو لار اراده ده. نو دا وایي د لارې هیڅ ملګری هم نه لرم. خدا مې د ځان سره وویل که مې پر لارې یو څوک ولیدی هغه ته به ووایم چې ما تر خپل خاونده پورې ورسوي. څو وتنعیم ته ورسېدم او هلته مې عثمان ابن طلحه چې د بني عبدالدار څخه دی ولیدی. دا هغه عثمان دی چې د کعبې شریفې کیلۍ ورڅخه وې او په دغه وخت کې پر شرک و. د اسلام قصه بیا وروسته راسي. عثمان راته وویل د خیره یا بنت ابي امیه. ما ویل نیت مې دی چې مدینې او خپل خاوند ته ولاړه سم. ویل بل څوک در سره سته؟ ما ویل یا والله بېله الله او دغه کوچني زویه بل ملګری نه لرم. ویل والله دغسې یوازې دي باید پرې نږدم. نو یې د اوښ قیزه یا تناو ونیوی او د مدینې منورې پر لار رهي سو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي په والله د عربو د هیڅ سړي سره نه یم ملګری سوی چې ما د هغه تر عثمان کریم او شریف لیدلی وي. یعنې د هر څونه خلقو سره چې ما په سفرو کې ملګرتیا کړې ده تر هغو ټولو دی کریم او شریف و. او اوس هغه د ده د شرافت بیان کوي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي هر وخت چې به منزل یا د اړولو ځای ته ورسېدو اوښ به یې چوکی او دی به ګوښه ولاړی چې زه به د اوښه څخه کښته سوم. اوښ به یې راڅخه لرې کوي، سامان به یې ځینې راکښته کړه، اوښ به په یوه درخته پورې وتړی او دی به ولاړی تر بله درخته لاندې به یې څنګ واچاوه. او بیا چې به د بارېدو وخت راغلی اوښ ته به ور ولاړ سو، سامان به یې پر بار کوي او بیا به دی ګوښه سو او وبې ویل سپره سه. کم وخت چې به زه سپره سوم او ځان به مې سم کوي نو به دی راغلی د اوښ قیزه یا تناو به یې ونیوی او رهي به سو. تر څو چې بیا به مو اړول. د ده دغه کار و تر څو چې مدینې منورې ته ورسېدو. کم وخت چې د بني عمرو ابن عوف کلی یې ولیدی هغه چې په قبا کې و نو ویل ستا خاوند په دغه کلي کې دی ورداخله سه علی برکت الله. او عثمان ابن طلحه بیرته مکې مکرمې ته رهي سو. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه دغه وخت پر شرک و او پس له صلح څخه د حدیبیې مسلمان سو. او ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي والله په مسلمانانو کې داسې کورنۍ نه ده رامعلومه چې دونه تکلیف دې ورسېدلی وي لکه د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه و کورنۍ ته. او هیڅ کله مې تر عثمان ابن طلحه کریم او شریف ملګری نه دی لیدلی. بیا عامر ابن ربیعه د خپلې ښځې سره یو ځای هجرت وکړي. بیا عبدالله ابن جحش هجرت وکړي. خو د ټولو مسلمانانو هجرت په پټه و. د مکې مکرمې څخه په پټه وتل.
د مهاجرینو په جمله کې یو هم صهیب الرومي رضی الله تعالی عنه. کم وخت چې د هجرت اراده وکړه د قریشو کفارو ورته وویل ته دلته فقیر او دربدره راغلی، بیا دې دلته پیسې وګټلې او د غنا و دغه درجې ته ورسېدې چې دا رسېدلی یې، اوس غواړې چې ته ولاړ سې او مال هم در سره یوسې؟ هجرت ته یې نه پرېښاوه. صهیب رضی الله تعالی عنه ورته وویل که مال تاسې ته درکم ما پرېږدئ؟ قریش ویل هو. صهیب رضی الله تعالی عنه وویل زما کور او مال یې ټوله ستاسې او په پلاني ځای کې پروت دی، او بیا یې هجرت وکړي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خبره دغه ورته وکړه ربح صهیب، ربح صهیب، صهیب ګټه وکړه، صهیب ګټه وکړه، یعنی دا چې مال یې ورکړي او د هجرت وکړي. د صهیب رضی الله تعالی عنه د دغه معاملې او سودا په باره کې قرآن مجید هم نازل سو چې د قیامت تر ورځې به ویل کیږي. الله عز وجل د سورة البقره په 207 نمبر آیات کې فرمایي ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یعنی ځینې د خلقو هغه څوک دي چې خرڅوي نفس خپل د الله د رضا د طلب دپاره، یعنی تر ځان او مال تیریږي، او الله پر بندگانو ډیر مهربان دی. بیا نو عمر فاروق ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هجرت وکړي او د ده هجرت په ښکاره سره و. په ښکاره سره بل هیچا هجرت نه دی کړی بې له عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه. هر چا چې به هجرت کاوه قریشو به منع کاوه او راګرځاوه به، مګر عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د هجرت اراده وکړه خپل ځان یې د هجرت او سفر دپاره تیار کړي. هغه بوده چې ده د هجرت دپاره تیار کړی و پر هغه یې اوبه او خواړه بار کړه، خپله اسلحه یې ورسره واخیسته. نو کعبې شریف ته ورغلی، غواړي چې پر کعبه شریفه طواف وکړي. قریش هم شاوخوا ناست دي. هر وخت چې د قریشو پر مجلس راسي عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي مخان مو پرته سه، زه په هجرت رهیم. هر څوک چې غواړي چې ښځه یې کونډه او اولاد یې یتیم سي د دغه شیلې شاته دې پسې راسي. زه په هجرت ځم، هغه چې په تاسې کې قوت او طاقت لري پسې رادې سي. هېڅوک نسوه پسې رهي. دا هغه عمر و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعا الله عز وجل په ده سره اسلام قوي او معزز کړي. عمر رضی الله تعالی عنه هغه یوازنی شخص دی چې په ښکاره سره هجرت کړی دی او بیا نو اصحاب کرامو یو په بل پسې هجرت کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هجرت دپاره ځان آماده کړی و، خو د الهي امر انتظار یې کاوه چې کله به په هجرت سره امر ورته وسي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه یې غوښته، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل انتظار وکړه، شاید الله جل جلاله تا لره ملګری پیدا کړي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم انتظار کوي، مګر نه پوهیږي چې ملګری به څوک وي. خو د زړه خواهش او غوښتنه یې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ملګری وي، مګر متأکد او یقیني نه دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه خبرې د مخه ابوبکر رضی الله تعالی عنه یوازې د خپل ځان دپاره بوده، خواړه او د سفر لوازم برابر کړي وه، مګر اوس ولاړی یو بل بوده او د دوهم نفر د سفر سامان یې هم برابر او تیار کړه. د خپل ځان او د ملګري د سفر آمادګي ونیول او د زړه غوښتنه یې هم دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ملګری وي. پس له څه مودې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اصحاب کرامو تلوار کاوه چې ژر هجرت وکړي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه یې وغوښته. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل انتظار وکړه، شاید الله عز وجل تا لره ملګری پیدا کړي.
پس له څه وخته د دریم وار دپاره بیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی د هجرت اجازه غواړي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم ورته وویل انتظار وکړه، شاید الله عز وجل تا لره ملګری پیدا کړي. اوس نو د هر چا په قدرت چې وه چې هجرت وکړي، هغو ټولو هجرت وکړي، بې له هغو کسانو څخه چې د خپل قوم او اقرباو د طرفه څخه منع کړه سوي وه. تر بیعة العقبة الکبرا 2 میاشتې او 2 ورځې وروسته په مکه مکرمه کې د مسلمانانو څخه هیڅوک نه سوه پاته چې هجرت یې نه وي کړی بې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، ابوبکر صدیق او حضرت علی رضی الله عنهما څخه، چې دوی دوه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره پاته وه او بې له هغو کسانو څخه چې مشرکانو په زور راګرځولي وه. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کورنۍ پاته وه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ او اهل بیت څخه وو، او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ هم پاته وه. کم وخت چې د مکې مکرمې مشرکانو ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب ټوله د مکې مکرمې څخه ووته، خپلې ښځې او کوچنیان یې د اوس او خزرج و قبیلې ته ورسول، په دوی کې غم او تشویش زیات سو. داسې تشویشونه ورته پیدا سوه چې په پخوا کې هیڅ په زړو کې نه ورګرځېده. دوی په خپل مخ کې لوی حقیقي خطر حس کوي، داسې خطر چې د دوی د بدپرستۍ او تجارت تعمیر یې ورنړاوه. دوی په دې پوهېده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شخصیت کې د تاثیر کولو عظیم قدرت پروت دی، د ده په شخصیت کې پوره قیادت او ارشاد پروت دی. دا هم ور معلومه وه چې د ده علیه الصلاة وسلام په اصحابو کې څونه ثبات او استقامت موجود دی او د ده علیه الصلاة وسلام په لار کې څنګه خپل ځانونه قربانوي. او بیا یې د اوس او خزرج قبیلې تر نظر وایستې چې هغه هم د قوت او اسلحې خاوندان دي او د هغو مشران ډېر پوه او هوښیاران دي. په هغو کې د صلح عواطف پراته دي او هغه غواړي چې د خپلو مابینو څخه هغه حقد او عداوت وغورځوي کم چې دغه ډېر او پرلپسې کلونه یې دوی په جنګو مشغوله کړي وه. پر دې سربیره د مدینې منورې استراتیجي موقعیت هم ورته معلوم و چې و شام ته د دوی د قافلو د تېرېدلو لار ده او اهل مکې د شام سره په یوه کال کې د 2.5 لکو د سرو زرو دینارو تجارت درلودی. دا یوازې د مکې مکرمې تجارت و، بې له هغه تجارته چې د طائف او نورو منطقو خلقو پر دغه لار کاوه. او دا معلومه خبره ده چې د قریشو تجارت د دغې لارې پر امن او امان موقوف دی. اوس نو که اسلامي دعوت یثرب د ځان مرکز وګرځوي او د هغه ځای خلق د قریشو پر ضد ودرېږي، قریش د دغه ټولو خطرو سره مخامخ دي. قریش په بیره او خطر کې سوه، په یوه داسې کامیابه لار پسې ګرځي چې دغه لوی خطر د ځانه څخه دفعه کړي. هغه خطر چې منبع او مصدر یې د دعوت د بیرغ پورته کوونکی سرور کائنات محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. دلته نو د کفر مشر او د دې امت فرعون ابو جهل حرکت وکړي چې د ده د هلو ځلو په نتیجه کې د بعثت د 14 کال د سفرې پر 26 تاریخ د پنجشنبې په ورځ چې د 622 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 12 تاریخ و او د بیعة العقبة الکبرا څخه تقریبا 2.5 میاشتې تېرې سوي وې، په سهار کې او په دارالندوه کې د قریشو هغه تاریخي او خطرناکه ټولنه یا اجتماع جوړه کړه. و دې ټولنې ته د قریشو د قبایلو ټول رئیسان حاضر سوه چې یوه داسې نقشه جوړه کړي چې ډېر ژر د دعوت د بیرغ اخیستونکی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بینه یوسي او د دغه رباني نور مرکز
د همیش دپاره د دنیا څخه فلج او نیستي کړي. د دغه خطرناکه پارلماني مجلس او ټولنې هغه بارز او برجسته شخصیات د قریشو دغه مشران وه. اول ابو جهل ابن هشام چې د بني مخزوم د قبیلې رئیس و. دوهم جبیر ابن مطعم، طعیمه ابن عدی، حارث ابن عامر چې د بني نوفل رئیسان وه. دریم شیبه او عتبه د ربیعه زامن، ابو سفیان ابن حرب چې د بني عبدالشمس رئیسان وه. څلورم نضر ابن الحارث چې د بني عبدالدار رئیس و. پنځم ابو البختري ابن هشام، زمعه ابن الاسود، حکیم ابن حزام چې د بني اسد رئیسان وه. شپږم نبیه او منبه د حجاج زامن چې د بني سهم رئیسان وه. اووم امیه ابن خلف چې د بني جموح رئیس و. او ویل په دې اجتماع او مشوره کې به د بني هاشم، بني مطلب او بني عبد مناف څخه به هیڅوک نه وي موجود. حتی هغه خلق چې د دوی سره دوستی او قرابت لري هم به نه وي موجود. او هغه کسان چې د اهل یثرب سره قرابت او دوستی لري هغه به هم دغه ټولنې ته نه راځي. داسې تدبیر او نقشه یې جوړه کړه چې هغه کسان یې هم و دې مجلس ته د راتګ څخه منع کړه کم چې د مسلمانانو سره یو څه نږدېوالی او قرابت درلودی او یا یې د هغو سره زړسوی درلودی. ابو جهل غوښته چې دا سر او راز تر هغو ډېر پټ وساتي تر څو د اسلام او مسلمانانو په باره کې هغه اخرنۍ فیصله راوځي او عملي کیږي. دا اجتماع په دارالندوه کې جوړه سوه. هغه دارالندوه چې قصی ابن کلاب د قریشو لوی نیکه جوړه کړې وه او د قریشو پارلمان بلل کېدی چې موږ یې د مخه بیان درته کړی دی. نو د قریشو ټول هغه مشران چې د اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرسخت دشمنان وه په دغه اجتماع کې سره یو ځای سوه. په دغه وخت کې چې دوی سره یو ځای دي یوه نفر دروازه وټکول چې ویې کتل ښه معتبره شیخ دی چې د اهل نجد یا نجدیانو لباس یې اغوستی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي چې هغه شیطان و او د کفارو و دغه مجلس او مشورې ته د بشر په شکل او لباس حاضر سو. غواړي چې د دوی سره په دغه خطرناکه موضوع کې کومک وکړي. قریش ورته ویل څوک یې؟ ده ویل د اهل نجد څخه یو شیخ یم، ستاسې د دغه مشورو په مقصد خبر سوم، راغلم چې ستاسې خبرې واورم او ممکن په دغه باره کې نظر درکم او نصیحت درته وکم. دوی ویل ډېر ښه راس. شیطان هم ورغلی د قریشو په مجلس کې ورسره کښېنستی. اوس نو مشورې شروع سوې چې څه باید وکړو. هر یو ژور او عمیق فکر وهي چې داسې نقشه جوړه کړي چې په هغه کې باید د اسلام او مسلمانانو کار پای ته ورسیږي. ډېرې خبرې وسوې. هر یو خپله رایه وړاندې کوي چې په دې جمله کې ابوالاسود وویل چې د وطنه څخه بې فراره کړو. داسې نه چې په جزیرة العرب کې په یوه ځای کې واوسیږي، یا بلکل به د جزیرة العرب څخه وباسو، ډېر لرې ځای ته بې فراره کړو. بیا نو چې هر ځای ته ولاړی او هر څه چې ورته پیښه سوه موږ به دلته خپل کارونه د پخوا پر قسم جوړ او برابر کړو. په خپل مابین کې به د پخوا پر شکل بیرته سره یو موټی سو. نجدي شیخ وویل یا والله دا صحیح فکر نه دی. آیا تاسې د هغه ښې او خوږې خبرې نه اورئ کومې چې د خلقو پر عقلو غالبه کیږي؟ هر ځای د ځان دپاره ملګري او تابع خلق پیدا کولی سي. هغه به سره راټول کړي او پر تاسې به راسي او هر څه چې یې زړه غواړي هغه به در وکړي. دا فکر نه دی صحیح. بله معقوله رایه ووایست. ابوالبختري ابن هشام وویل زما په فکر محمد د اوسپنې په قفس کې بندي کوي، دروازه پسې بنده کوي او بیا نو د هغه څه انتظار باسي چې د ده و امثالو ته په پخوا کې ورپېښ سوي دي. هغه دا چې آخر په دغه قفس کې مري. نجدي شیخ او ابو جهل وویل دا فکر نه دی صحیح. که بندي هم کو د ده خبرې به د هغه بندې دروازې څخه د ده ملګرو ته ورسیږي.
په یوه وار به در باندې راتوی سي، دی به هم در څخه خلاص کړي او تاسې به هم مغلوبه کړي. دا صحیح نظر نه دی. په بله رایه پسې وګورئ. پس له هغه څخه چې پارلمان دغه دوې مشورې رد کړې، یوه بله توره او منحوسه رایه وړاندې سوه چې پر هغه رایه د پارلمان ټوله اعضاو موافقه رایه ورکړه، چې دا رایه د مکې مکرمې د لوی مجرم ابو جهل ابن هشام د طرفه وړاندې سوه. ابو جهل ملعون وویل ښه طریقه او نقشه زما سره ده، داسې نقشه چې تاسې یو هم و هغه ته نسئ رسېدلی. خلقو ویل هغه څه شي ده یا ابوالحکم؟ ابو جهل ویل د قریشو د هر شاخ څخه به یو قوي او غښتلی ځوان راوباسئ، او بل هر قوم چې په مکه کې دی د هغو څخه به هم یو قوي ځوان راوباسو. دغو ځوانانو ته به تیرې تورې په لاس ورکو، ټوله دې په یوه وار د تورې وارې پر وکي او ودې وژني. دی به مړ سي او موږ به ځینې فارغه سو، او دا به نسي معلومه چې د چا په وارې ووژل سو. بیا نو که بني هاشم یا بني عبدمناف د ده بدله اخیسته، د ټولو قریشو او ټولو قومو سره نسي جنګېدلی، ځکه د ده وینه پر ټولو قومو وویشل سوه او په دیت به راضي سي، دیت به ورکو. نجدي شیخ وویل دا صحیح فکر دی. ابو جهل ملعون داسې طریقه او نقشه جوړه کړه چې د شیطان سره هم دا فکر نه و ورسره. نو ابو جهل په دغه باره کې تر شیطان هم خبیث و. د قریشو ټولو مشرانو پر دغه ظالمانه فکر او نقشه اتفاق وکړي او د دغه اتفاق د عملي کولو دپاره فوري تصمیم ونیوی چې دا کار به ډېر ژر سرته رسوو. بیا نو د قریشو مشران خپلو کورو ته ولاړ. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو نقشه د رایو په اتفاق تصویب سوه، د الله عز وجل د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته جبریل علیه السلام وحی راوړی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو دغه د غدر په عمل خبر کړي او ورته ویل چې الله عز وجل د هجرت اجازه درته وکړه او د هجرت وخت یې هم ور معلوم کړي، او الله عز وجل فرمایي نن شپه پر هغه خپل بستر مه بېدېږه کم چې ته پر بېدېدې. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت دپاره تیاری او آمادګي نیسي. نو د دغې ورځې په غرمه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته د هجرت د نقشې د جوړولو دپاره ورغلی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ په غرمه کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په کور کې ناست وو چې یو چا و ابوبکر ته وویل هغه دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مول یې وهلی یا مخ یې پټ کړی دی راغلی. دا داسې وخت و چې په دغه وخت کې هیڅکله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ کور ته نه راتلی. هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته ورتلی، مګر په داسې وخت کې چې غرمه او شدیده ګرمي و نه ورتلی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي عادتا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغسې وخت کې زموږ کور ته نه راتلی. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه وویل زما مور او پلار دې تر ده قربان وي، په دې وخت کې نه دی راغلی مګر د یوه مهم کار دپاره. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او کور ته یې د داخلېدو اجازه وغوښته. اجازه ورکول سوه او کور ته داخل سو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره په کور کې اسماء او عایشه رضی الله عنهما وې چې د ابوبکر لونې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل دغه څوک چې ستا سره دي د باندې یې وباسه. د هجرت کار دونه په پټه سره کېدی چې و ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وایي لونې دي د باندې وباسه، سره د دې چې اسماء او عایشه دواړې مسلمانانې دي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي د باندې دې ووځي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، دا ستا کورنۍ ده، څه نه پیښیږي؟ رسول الله
صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا بکر ما ته د هجرت اجازه وسوه. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله ملګرتیا، یعنی زه دې په دې سفر کې ملګری یم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو یا ابا بکر. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ژړا سو او ډیر شدید یې وژړل. دا د خوشحالۍ ژړا وه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما تر دغه ورځې د مخه څوک نه و لیدلی چې د خوشحالۍ څخه ژاړي. عادتا انسان د غمه ژاړي، مګر ابو بکر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د خوشحالۍ څخه ژړل، او د خوشحالۍ سبب یې دا و چې په هجرت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری دی. دلته د هجرت دپاره نقشه جوړه او وخت تعین سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته ولاړی او د شپې د راتګ په انتظار دی. خو هلته یو کار و چې باید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه خلاص کړی وای، چې هغه د امانتو کار و. څنګه د امانتو کار؟ هغه داسې څرنګه چې په هغه وخت کې بانکونه نه وه، نو که به یو چا قیمتي شیان درلوده او دی به په سفر تلی، دغه قیمتي شیان به د یو داسې شخص سره د امانت پر ډول کښېښول چې په هغه چا به اعتبار او باور درلودی، او دغه امانتونه تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر پراته وه، ځکه چې دی علیه الصلاة وسلام صادق الامین و، او دغه امانتونه کفارو ورته ایښول. حال دا چې دغه کفارو ازارونه هم ورکول. د ده علیه الصلاة وسلام سره یې عقیدوي مخالفتونه هم درلوده، خو د امانتو په باره کې یې تر هر چا پر ده علیه الصلاة وسلام ډیر باور او اعتماد درلودی. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر قیمتي شیان د امانت پر قسم پراته وه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د هجرت اجازه وسوه او دی علیه الصلاة وسلام نه غواړي چې دغه امانتونه ضایع سي، هر شی باید و خپل مالک ته ورسیږي، نو یې دغه امانتونه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وروښول چې دا شی د فلانی او دا شی د فلانی دی. د ټولو امانتو مالکان یې وروښول او ویل زما تر تګ وروسته به دغه امانتونه و خپلو خاوندانو ته ورسوي. او بیا یې علی رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ته به نن شپه زما په بستر کې بیده سې. مګر د مجرم قریشو مشرانو ټوله ورځ په دې کې تېره کړه چې هغه خپله مجرمه فیصله کومه چې د دارالندوه په پارلماني غونډه کې سهار تصویب سوې وه په عمل کې اجرا کړي. کم وخت چې شپه سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل کور کې دی، او هغه ځوانان چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو دپاره راټول کړي وه، هغه هم د شپې راغله او تر کور د باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کور راوګرځېده. کور یې محاصره کړي، خاصتا د کور و دروازې ته ډېر متوجه دي. دا یې نقشه او پروګرام دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره څخه راووځي، دوی ټول په یوه وار حمله پر وکړي، او د دغه ځوانانو د ډلې دپاره د قریشو د مشرانو څخه 11 نفره رئیسان وټاکل سوه چې د دغه مجرم حرکت څارنه وکړي. او د دغه رئیسانو نومونه په داسې ډول سره دي: اول ابو جهل ابن هشام، دوم حکم ابن ابي العاص، دریم عقبه ابن ابي معيط، څلرم نضر ابن الحارث، پنځم امیه ابن خلف، شپږم زمعه ابن الاسود، اوم طعیمه ابن عدی، اتم ابو لهب، نهم ابی ابن خلف، لسم نبیه ابن الحجاج او د ده ورور منبه ابن الحجاج. د مشرق قریشو دا ټینګ یقین و چې دغه مجرمانه عمل مو خامخا کامیابه کیږي، تر داسې اندازې چې ابو جهل خبیث په فخر او غرور سره ودرېدی او خپلو محاصره کوونکو ملګرو ته د پسخند پر قسم وویل محمد داسې فکر او خیال کوي که تاسې د ده متابعت وکئ د عربو او عجمو پاچاهان به سئ او پس له مرګه به بیا راژوندي سئ او هلته به تاسې لره داسې باغونه وي لکه د شام او اردن،
او که تاسې د ده متابعت ونه کوئ په دې دنیا کې به مو حلال کې او بیا به پس له مرګه را ژوندي سئ او بیا به تاسې لره اور وي چې په هغه کې به سوځل کېږي. ابن اسحاق رحمه الله وایي چې د دغه جرم د عملي کولو وخت یې تر نیمې شپې وروسته ټاکلی و. ټول ویښ وه او هغه د صفر د لحظې په انتظار وه، مګر الله عز وجل پر خپله اراده غالبه او قادر دی. د مځکې او آسمانو امر د ده جل جلاله په قدرت کې دی. هر څه چې د رب عز وجل اراده وي هغه کیږي. دی جل جلاله خلق ساتلی سي، خو د ده جل جلاله د عذاب څخه هیڅوک نه خپل ځان او نه بل څوک ساتلی سي. الله عز وجل په دغه شپه هغه کار وکړي چې بیا په وروسته کې و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته د سورة الانفال په 10 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت در په یاد که چې ستا سره هغو کسانو چې کافران سوي دي چم او فریب کاوه، یعنی چې و تا ته چم جوړاوه د پاره د دې چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا تا د مکې څخه فراره کړي، او دوی دغه مکر او فریب ستا سره پټ کاوه، خو دغه د دوی د فریب جزا الله جل جلاله ورکوي او الله د فریب ښه جزا ورکوونکی دی. په دغه آیات شریف الله عز وجل و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه د دارالندوه د مشورې بیان کړی دی او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلاصون اطمینان ورکړي. خیر، کفار د نیمې شپې په انتظار دي، خو د مخه تر وخت یو د دغو ځوانانو څخه غواړي چې تر دیواله ور واوړي او د ننه کور ته ورسي. په دغه وخت کې د کور د طرفه یوې ښځې غږ پر وکړي. نفر بیرته را وګرځېدی او بیا دغو خلقو په خپل مابین کې سره وویل که عرب په دې خبر سي چې موږ پر خپلو ښځو د ننه په کورو کې حمله کوو، دا به زموږ دپاره ابدي شرم او پیغور وي. دا عیب دی چې په یوه کور کې ښځه وي او موږ ورننوځو. موږ به د دې انتظار کوو تر څو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوځي، خو کور ته به نه ورځو. پر دغه اتفاق سو، نو ځکه کور ته د ننه نه ورغله. سبحان الله، دا هغه جاهل عرب وه چې ژوندي انسانان یې ښخول او دغه یې د کورو د حرم مراعت و. غواړي چې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ووژني، مګر کور ته د ننه نه ورځي. خو بالمقابل د نن ورځې د هغو کسانو په عمل چې په جهان کې د علم او پوهې استادان ځانونه بولي او د بشر د حقوقو علمبرداران ځانونه بولي، د ښځو د حقوقو په ناروخو یې د غاړې رګونه وشکېده. بشریت شرمیږي او د دوی په دې هیڅ پروا نه کیږي چې په یوه داسې کور ورننوځي چې هلته بې له ښځو بل هیڅوک هم نه وي او چې زړه یې غواړي هغسې وکړي. خیر، دغه ځوانان د دروازې سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو انتظار کوي. په دغه خطرناکه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و علي ابن ابي طالب ته وویل ته زما په بستر کې پرېوځه او دغه زما زرغون حضرمي پټو در باندې واچوه او بېغمه بیده سه. تا ته د دوی څخه داسې شی نه پیښیږي چې ستا دې ناخوښه وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د خوب په وخت کې په دغه پټو کې بیدېدی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دروازه خلاصه کړه او د کوره راووتی. کفار د کور د دروازې سره ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی و مخته او د دوی په مابین کې راتیر سو. دوی نه لیدی. دا د الله جل جلاله ساتنه او معجزه وه چې دوی نسوای لیدلی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو په وخت کې د سورت یاسین دغه آیاتونه ویل: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تر څو د الله عز وجل وجې قول ته ورسېدی وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا
فاغشیناهم فهم لا یبصرون. د دوی په مابین کې تیریږي او دوی یې نه ویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه هم کفایت ونه کوي، بلکې د مځکې څخه یې خاورې را اخیستې او د هر یوه پر سر یې جلا جلا ور اچولې او یوه هم ونه لیدی. الله جل جلاله په دغه طریقه سره د کفارو د لیدلو څخه پټ کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپله کوره څخه راووتی او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او ځوانان هلته د کور و مخ ته په انتظار ولاړ دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور د شا د دروازې یا دربچې څخه ووتل او د یمن پر طرف رهي سوه. که څه هم مدینه منوره د مکې مکرمې د شمال و طرف ته واقع ده، خو دوی د جنوب پر طرف حرکت وکړي. دا په دې سبب چې د هجرت کارونه په ډېر پټ او سري ډول سره وسي او پر قریشو لار ورکه سي، نو خود د جنوب او یمن پر طرف رهي سوه او هلته هغه محاصره کوونکي ځوانان د ناکامۍ د وخت انتظار کوي. شپه ډېره تېره سوه، د ځوانانو پر چهرو د ناامیدۍ او ناکامۍ علامې ښکاره کیږي. په دغه وخت کې یو سړی راغلی چې د دوی د ملګرو څخه نه و او ویل یې ده چې ځوانان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کور د دروازې سره ولاړ دي. سړي پوښتنه وکړه چې د څه شي انتظار کوئ؟ ځوانانو ویل د محمد صلی الله علیه و وسلم. سړي ویل خراب او برباد سواست، په والله هغه ستاسې و مخ ته تیر سو او ستاسې پر سرو یې خاورې در واچولې او په خپل کار پسې ولاړئ. دوی ویل په والله موږ نه دی لیدلی او د خپلو سرو څخه د خاورو په ایسته کولو اخته سوه. خو بیا هم ځوانانو د دروازې تر چاکو ورته وکتل، ویلې ده چې هغه دی په بستر کې یو څوک پروت دی. ویل والله دا محمد دی چې بیده دی او نور هم انتظار ورته کوو. د دې امکان و چې دغه ځوانان د دغه بستر پر نفر حمله وکړي، ځکه د دوی دا یقین و چې دا محمد صلی الله علیه و وسلم دی. حال دا چې په دغه بستر کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه پروت و او هغه خپل ځان فدایي کړی و، ځکه په دغه بستر کې بېدېدل لوی خطر دی او دا کار لو قرباني او فداکاري ده. نو خود و علی رضی الله تعالی عنه ته په اسلام کې اول فدایي ویل کیږي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په عوض او بدل کې خپل ځان و مرګ ته سپارلی و. دی د هغه چا په بستر کې پروت دی چې د هغه د وژلو حکم د قریشو مشرانو او پارلمان صادر کړی دی. په دغسې بستر کې پرېوتل لو قرباني ده. څه وخت چې تیر سو، ځوانانو نور صبر نه سوای کولی، دروازه یې وټکول او آخر یې په زور خلاصه کړه. دننه چې ورغله، علي رضی الله تعالی عنه مخ لڅ کړي. ځوانان په حیرت کې پاته سوه. د علي رضی الله تعالی عنه څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوښتنه وکړه. هغه ویل زه نه یم په خبر، دلته نسته. ځوانانو کور وپلټئ او رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې نه کوي پیدا. ډېر ژر په ټوله مکه مکرمه کې خبر نشر سو چې محمد صلی الله علیه و وسلم هجرت کړی دی. ورونو، د بعثت په 14 کال د صفر د میاشتې په 14 تاریخ چې د 622 عیسوي کال د سپتمبر د میاشتې د 12 سره برابریږي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم د شپې د خپله کوره څخه ووتی او د خپل وفاداره ملګري ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته ورغلی او بیا د هغه د کور د شا د دروازې څخه د مخه تر دې چې سهار سي دوی دواړه په تلوار ووتل. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوهېدی چې قریش به د دوی په طلب او پیدا کولو کې ډېر کوښښونه وکړي او هغه لار چې تر هر څه د مخه به و هغې ته ډېر متوجه وي، هغه د مدینې منورې عمومي لار ده چې د مکې مکرمې د شمال و طرف ته وه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه لار پرېښول او د هغې پر عکس د مکې مکرمې د جنوب پر طرف پر هغه لار رهي سوه چې د یمن و طرف ته تله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو مولا درلودی. ورونو، مولا و هغه مرئي ته ویل کیږي چې د خپل مالک د طرفه آزاد سوی وي، یعنی پخوا یې مریی و او اوس آزاد سوی دی
او د دغه مرئي نسبت به هم و هغه خپل پخواني مالک ته کېدی، یعنی داسې به ویل کېده فلان مولا فلان. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو مولا درلودی چې د دغه مولا نوم عامر ابن فهیره و. ابوبکر رضی الله تعالی عنه و دغه خپل مولا ته وویل چې په موږ پسې پسونه را رهي که. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رهي دي او تر شا پسونه په پسې دي. دا ولې؟ د پاره د دې چې د دوی د قدمو آثار او علامې ورکې سي، داسې پل او نشانه نه سي پاته چې څوک ووایي چې دلته نفر تللی دی. د هجرت کار ډېر پټ او په سري ډول سره سرته رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر رضی الله تعالی عنه پر دې لار تقریبا 5 میله مخته ولاړه تر څو چې و یوه غره ته ورسېده چې دغه غره ته جبل ثور ویل کیږي. دا غر ډېر لوی او لوړ غر دی، ډېرې ډبرې او لاشونه لري و دې غره ته ختل ډېر سخت او مشکل دي. خو دوی په شپه کې په ډېر تکلیف او زحمت سره و دې غره ته وختل تر څو چې و هغه غار ته ورسېده چې تقریبا د غره په سر کې و او غار ثور ورته ویل کیږي. کم وخت چې دوی غار ته ورسېده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و عامر ابن فهیره ته وویل چې ته ولاړ سه او زما و کورنۍ ته خبر ورکه چې موږ چیرې یو. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله والله ته به غار ته نه ننوځې تر څو چې زه تر تا د مخه نه یم ننوتلی، ځکه که په دا غار کې یو درنده یا مار و تر تا د مخه به ما ته تکلیف راکړي. نو اول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و غار ته ننوتی. غار ثور د غره غار دی. په غار کې یې وکتل، هلته د غار په یوه طرف کې یو څو نور کوچني غارونه هم وه. خپل لونګ یې څیرې کړي، څو غاره یې په پټ کړه، خو 2 سرې یا غاره خلاص پاته سوه. په هغو کې یې خپلې پښې کښېښولې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اوس نو غار ته را داخل سه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غار ته ورننوتی او سر یې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر زنګانه کښېښاوه او بیده سو. د یوه غاره څخه یوه شي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر پښه ووهه، خو ابوبکر صدیق د دې بیرې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به راویښ سي هیڅ حرکت ونه کړي، خو د درد څخه یې تر سترګو اوښکې راتوی سوې چې هغه اوښکې یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک مخ ولوېدې. دا د صدیق صدق او اخلاص و او دا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه حرص و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ سو او ویل څه درته پیښه ده یا ابابکر؟ ده وویل زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، یو شي ووهلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلې مبارکې ناړې پورې وموښلې. د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د بدن څخه هغه درد ایسته سو او دوی دواړه په دغه غار کې 3 شپې پټ پاته سوه، د جمعې شپه، د شنبې شپه او د یکشنبې شپه. کم وخت چې د قریشو دا یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د خبیثې نقشې په شپه د دوی د لاسه څخه ووتی، تر ټولو د مخه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه او کعبې شریفې ته یې راوستی. د یو څه وخت دپاره یې په دې سبب بندي کړي چې ګوندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ځینې حاصل کړي. کم وخت چې د علی رضی الله تعالی عنه څخه ناامیده سوه نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته ورغله. دروازه یې ور وټکول. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته. ابو جهل ورته ویل پلار دې چیرې دی؟ هغې ویل نیم خبره چې چیرې دی. ابو جهل خبیث پوه سو چې هغه هم محترم ورونو څرنګه چې ټوله فتې د قصې په مابین کې پای ته رسیږي نو څه وکم، دا زما په قدرت کې نه ده، خو هیله لرم او امید مې دی چې پاته قصه به په راتلونکې 12مه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفیقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام.